سلامونه، وخت مو پخیر. د اجمل شهاب فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړه بندیز ته د افغان لوبغاړو غبرګونونه. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو دروازو تړلو ته د نورو افغانانو، نړیوالې ټولنې او بشري حقوقو سازمانونو ترڅنګ افغان لوبغاړي هم غبرګونونه څرګند کړي دي. د افغانستان کرکټ ځینې وتلي ستورو هم د خواله رسنیو له لارې په دې هکله خپل نظر څرګند کړی دی چې د کرکټ افغان ستوری راشد خان ویلي دي. په دې هکله په یوه پیغام کې ویلي دي، کومه ټولنه چې خپله کوچنیان د نالوستې ښځې په غېږ کې پرېږدي، ورته ممکنه نه ده چې له خپلو غړو د ګټو خدمت تمه ولري. د کرکټ یو بل مشهور افغان ستوری محمد نبي په یوه ټویټر پیغام کې وایي، موږ ټول باید ومنو چې زموږ ټولنه او د هېواد د مېرمنې زده کړې ته هم حیاتي اړتیا لري. محمد نبي زیاتوي، دا ځکه چې د ښځو او نارینهوو په ګډو هڅو د هېواد او ولس روښان راتلونکی تضمین کیدای شي. د افغان کرکټ یو بل ستوری ګلبدین نایب بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. له هشتګ سره د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم نقل کړی دی چې وایي، د علم ترلاسه کول د هر مسلمان نارینه او ښځې مسؤلیت دی. د کرکټ وتلی افغان لوبغاړی رحمان الله ګلبز بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، نن موږ پر نجونو د ښوونځي تګ بندیز او د نجونو او ښځو د پوهنتونونو تګ اجازه نه ورکولو پرېکړه بیرته اخیستو غوښتنې لړکې د ملاتړ لپاره افغانستان کې د خپلو خویندو او لونو ترڅنګ ولاړ یو. ښاغلي ګلبز زیاتوي، هره ورځ چې د تعلیم لړکې ضایع کیږي، د هېواد راتلونکی لپاره د یوې ورځې ضایع کیدو معنا لري. نوموړی هم له خپل ټویټر پیغام سره د افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هشتګ ټومبلې چې پر افغان نجونو د طالبانو له لوري د ښځینهوو تګ له بندیز وروسته یې ګڼ شمېر افغان او د بشر حقونو نړیوالو فعالانو د خواله رسنیو کې کاروي. د افغانستان د آزادو سیالو یا فری فایټ لوبغاړي احمد ولی هوتک په یوه ټویټ پیغام کې هم هیله کوي چې د افغان نجونو پر مخ بیا د زده کړې دروازې پرانیستل شي. نوموړی زده کړه اهمیت ته په اشاره سره وایي، ما ته مې مور لمونځ را زده کړی دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې له بندیز وروسته نن له ګڼو پوهنتونونو محصلین راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت دغې پرېکړې ته په خواله رسنیو کې پراخ غبرګونونه هم پارېدلي دي او ګڼ شمېر کسانو دغه پرېکړه غندلې ده. که چیرې کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.